سلام، اگر با چنل ما تازه پیوسته اید و این ویدیو را تماشا می کنید لطف نموده چنل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک، کامنت و شیر نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ درس په کویک اکسس مینو کې دلته د رن څخه رن څخه اول به که چیرې کوم څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې what is the run command څه شی تعریف یې کومه ده. Run command is used to open program pause. یعنی په ټکی سره د پروګرام د خلاصولو لپاره موږ د څه څخه استفاده کوو؟ رن کمانډ څخه استفاده کوو. د رن کمانډ شارټکټ موږ سره څه ده؟ وینډوز کی پلس چې کله وینډوز کی پلس ارز وهم نو ماته څه کېږي؟ رن راځي. صحیح شو؟ یا هم چیرې تاسو نشئ کړی بیا رایټ کلیک وکړئ دلته کلیک کړئ تاسو ته رن بیا. بل دویم خبره دا ده که چیرې تاسو رن ګورئ په ډېر چټکۍ سره یو پروګرام یا سیس خلاصوي نو تاسو ډېر زیات مرسته کوي. خو که چیرې تاسو رن کمانډ کار نه کوي نو څنګه به فکس کوو یعنې ویروس یا کوم څوک تاسو باندې بند کړي نو ورسره بس څه کوو. ګورئ if run command is not working then how to fix. لکه دلته زه راځم دلته لیکم چې gpedit.msc ګورئ که څوک تاسو ته وایي چې رن کمانډ ما سره کار نه کوي یا تاسو کوم چا پوښتنه کوي چې وینډوز ویلی ده نو رن کمانډ د راشي دا کار وکړي یا داسې ماته وکړه نو تاسو به دلته ګورئ په یوزر کنفیګریشن کې ایډوانسټیټیو ټمپلیټس ته به راځي او هغې نه وروسته به څه ته راځئ سټارټ مینو اینډ ټاسک بار ته به راځي. څه ته؟ سټارټ مینو اینډ ټاسک بار. دلته موږ سره یو څه ده چې ریموو رن مینو فرام سټارټ مینو. ریموو رن مینو دا ښکته ګورئ شته دا ده. remove run menu ګورئ remove run menu from start menu صحیح ده. زه چې کله په دې باندې ډبل کلیک کوم او دا not configured دی که نه مثلا دا زه انیبل کوم نو وروسته اپلای او وروسته اوکې دا کلوز کوم. ګورئ چې زه اوس راځم ماته رن خلاصوي right click ورباندې ګورئ ماته دا میسج راکوي چې the separation has been cancelled due to restriction effect on this computer. Please contact your system administrator. لکه دلته هم راځم ګورئ کلیک کوئ تاسو ته بیا میسج راکوي چې کلیک کړئ نو تاسو سره ایرر یعنې خلاص دا چې رن کمانډ تاسو سره که چیرې ویروس ووهي نو تاسو داسې میسج ورکوي یا هم کوم څوک تاسو سره دوکه کوي تاسو باندې داسې ورسره یا هم تاسو کوم چا نه پوښتنه کوئ چې وینډوز دې ویلی یا که ویلی نو ورسره پوښتنه وکړئ چې دا کار څنګه وشي دا به څنګه یا مشکل پیدا کېږي څنګه به یې حل. کوشش کوئ چې د وینډوز ویلو څخه مقصد دا ده چې کمپیوټر کې د کار طریقه او کمپیوټر کې چې کوم مشکلات راځي د هغه د حل طریقه زده کړئ تاسو. صحیح ده که نه؟ نو داسې مشکل د ګورئ دا موږ سره ډېر غټ کمانډ دی او ډېر زیات کارونه پرې کولی چې په دې باندې کلیک کوم اوس کار نه کوي دا موږ سره. مقصد دا چې دا ویروس وي نو مجبور ته د دې په سر مکمل کمپیوټر ته وینډوز وکړي یا هم کوم څوک یې په زور ته یا په دې سره په کوم څه هغه باندې په ستا کمپیوټر کې دا آف کړي دا میسج دا چیک آف کړي درته نو ته مجبور مکلف یې چې بیا به څه کوې ته وینډوز کې او کېدای شي هغه کوم سافټویر چې تا سره یې انسټال شوی هغه سافټویر کېدای شي تا سره نه یا هم سافټویر اپډیټ غواړي نو دغه ټول چې دي موږ سره د یو عادي مشکل لپاره باید موږ کمپیوټر ته وینډوز ونه کړو. کمپیوټر کې چې همیش کله مشکل پیدا کېږي هغه دوه قسمه مشکل د حل لارې دوه قسمې یا موږ سره فرش انسټالیشن ده او بل ټرابل شوټینګ ده. نو زیات کر تاسو کوشش کوئ چې ټرابل شوټینګ زده کړئ. فرش انسټالیشن مقصد دا چې ته به نه وینډوز ورته کوې نو هر مشکل کې تا ته مخ کېږي نو ته هغه کې چې وینډوز کوم تا نه ډېر زیات وخت ضایع کېږي د هر څه له لحاظه
او که چیرته ټرابل شوټینګ وکړو نو صرف خپل مشکل حل کړ هر څه په خپل عادي حالت کې پاتې کېږي نو اوس دا مشکل به موږ څنګه حلوو اوس خو موږ سره رن کمانډ هم نشته هغه جي پی ایډیټ ورسره څنګه خلاص کړم صحیح ده که نه دغه جي پي ایډیټ هم چې مخکې د رن لار خلاص کړو اوس هغه بیا څنګه خلاص کړو د هغه د خلاصولو طریقه موږ سره څنګه first of all داسې سوال کوو چې how to open gpedit.msc څه شی .msc دا څنګه خلاصولی نو د خلاصولو لپاره تاسو به څه کوئ تیره چې شارټکټ طریقه هم تاسو وایي چې right click on what on desktop په ډیسکټاپ به څه کوئ رایټ کلیک به کوئ چې کله مو رایټ کلیک کوئ هغې نه وروسته به تاسو دویم به تاسو هماغه د شارټکټ دویم طریقه به تاسو څه کوئ کلیک آن نیو کمانډ او دریم کې به څه کوئ go to shortcut او څلورم کې به څه کوئ کود چې کومې تاسو مربوطه کود لیکئ لکه دلته صرف ولیکئ gpedit.msc او نور هغه وخت پوهېږئ چې هلته څه کوئ یعنې تاسو وایئ چې next نه وروسته څه کوئ name دی دا ټول تاسو ته دوباره بیا وایم چې پوه شئ باندې اپشنل ده دا موږ سره صحیح یعنې اپشنل معنا دا چې ستا د خوښ مطابق هغې نه وروسته دا د جي پي ایډیټ د بېرته خلاصولو طریقه موږ سره یعنې دا به چېرته شارټکټ جوړېږي ډیسکټاپ کې هغه باندې به ډبل کلیک کړئ دا به خلاصېږي اول داسې کار کوو چې راځو دلته رایټ کلیک کوو نیو ته راځو نیو کې دلته څه ته راځو شارټکټ کې دلته څه لیکو جي پي ایډیټ ډاټ انټر کې که نوم ورکوئ که نه ورکوئ پروانه کې فنش ګورې دا موږ سره جوړ شي که نه شارټکټ دې باندې ډبل کلیک کړئ صحیح شو پروګرام تاسو سره خلاص شو که نه اوس به مشکل به خپل موږ څنګه حلوو چې کله اوس وینډوز یعنې د رن کمانډ سټیپ ورسېدو چې دې کې اوس څه کوئ مخکې خو د پروګرام د خلاصولو لپاره هغه کار وکړو صحیح ده اوس به د دې لپاره څه کوو ګورئ سټیپ نمبر 1 دا ده چې double click on gpedit.msc icon په دې باندې به ډبل کلیک کړئ تر څو دا اوپن شي دویم به څه کوئ هغې نه وروسته کلیک آن څه شی administrative templates صحیح شو دریم به څه کوئ double click on start menu and taskbar صحیح شو په دې باندې به کلیک کوئ او په څلورم به څه کوئ یعنې هغه پیدا کوئ نو هغه باندې به څه کوئ double click on what remove menu from start remove run menu from start menu په دې باندې به ډبل کلیک کوئ او پنځم سټیپ به څه کوئ change یعنې که چېرې کار کې دا سره ښه change it from enable to what not configure صحیح شو دا به هغې نه وروسته به څه کوئ اپلای به یې کوئ اپلای نه وروسته دا موږ سره چې څنګه کولی شو د رن کمانډ کې چې کوم مشکل سره پیدا کېږي رن کمانډ کار نه کوي نو دا به بېرته څنګه جوړوو ستونزه خو نشته انشاءالله نو بېرته راځم دلته administrative templates start menu taskbar په دې کې ګورئ دا ډبل کلیک کړئ باندې دا بېرته نوټ کنفیګر اپلای کړئ
possible right click بالتسجل شيء اشيل خلص ان شاء الله